الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. عزتمندو داتم بیان دی او دام د یوم بیان برخه ده. په ووم بیان کې موږ د مخکې شپږ بیانونو خلاصه بیانوله او دا ورنګې د سورة النساء په دې څلور آیتونو کې چې کوم ضروري مضامینو ته اشاره شوې ده د هغې بیان هم کاوه. د سورة النساء دا څلور آیتونه چې دي چې کوم دا اته اتیایم نه شروع کېږي او د منافقانو څلور قسمونه د هغې حکمونه بیان شوي دي. نو عزتمندو په دې باندې مخکې موږ بیان کړی وو. په دې کې ډېرو مضامینو ته اشاره ده، خو موږ هغه ضروري خبرې چې هغه د جهاد سره ډېر تعلق لري او د پاکستان د فوج هغه حکم ترې واضحه معلومیږي، نو هغه ضروري یو څو خبرې موږ بیانولې. عزتمندو بیان کې مخکې ووم بیان کې موږ دا خبره وکړه چې دې ایتونه یو څو ضروري خبرې معلومیږي. شپږمه خبره موږ ویل دا ده چې داسې منافقانو حکم په صحیح اشتباه هم راولي، لکه د پاکستان فوج دا په صحیح اشتباه راولي، ځکه د صحابه کرامو د باره کې اختلاف راغلی او چې د دې قسم خلکو څه حکم دی چې هغه ځان ته مسلمانان وایي، لمونځ او اودس کوي، کلمه وایي، هغه د کافرانو سره بیا په جنګونو کې شریکېږي د مسلمانانو خلاف. نو دې حکم څه دی؟ الله تعالی د هغې باره کې حکم بیا واضح راولېږه او صحابه کرام یې منع کړه چې دې مسله کې اختلاف مه کوئ. د دې وضاحت مخکې وشو. په دې بیان کې دا خبره کوو چې اوومه خبره د ایتونه دا معلومیږي چې داسې منافقانو جهاد هم بیا ګرامي په نسبت د ښکاره کافرانو باندې. عزتمندو یو ښکاره کافري لکه امریکا شوه، برطانیه شوه، روس شو، د دې جهاد لږ اساني، ځکه دې ښکاره کافراني د خلکو ذهنونه پې خلاصي او کله کله داسې هم کېږي چې هغه بعضې یعنې د هغې په جهاد باندې منافقان هم دغه کېږي، قایله کېږي. د دې بعضې قوتونو خلاف چې جنګونه کېږي هغه د اسلام مخالفین او دشمنان او منافقان هغه هم بیا داسې خلکو ته مجاهدین وایي. نو د ښکاره کافرانو جهاد لږ اساني، خو داسې منافقان چې هغه په ظاهر کې مونځ او اودس کوي، کلمه وایي، د اسلام ښکاره کوي، د اسلام دعوه کوي او بیا د کافرانو په شک کې ولاړي، د هغې معاونین د هغې اتحادیان او همکارانی، نو داسې مقابل کې جهاد بیا لږ ګراني، ځکه په دې باندې خلکو ذهنونه په اسانۍ نه خلاصېږي. د دې ونه علامه ابن القیم رحمه الله په دې خبره تصریح کړې. هغه وایي چې د منافقانو جهاد ډېر ګراني په نسبت د ښکاره کافرانو باندې. هغه وایي په جهاد المنافقین اصعب من جهاد الکفار، د منافقانو جهاد ډېر ګراني په نسبت د جهاد د کافرانو باندې. خو بیا دا مو چې وهو جهاد خواص الامه، دا جهاد د خواص الامه د امت کې چې کوم خاص خلک دي نو هغې ته الله د دې جهاد توفیق ورکوي. وورثة الرسل او د هغه خلکو کار دی چې هغه د رسولانو وارثان دي، د نبي علیهم الصلاة والسلام وارثان دي، نو هغه د منافقینو خلاف جهاد کوي. نو عزتمندو په دې کې دغه مجاهدینو ډېر لوی فضیلت ته اشاره ده چې هغه د منافقینو خلاف جهادونه کوي. هغه نامنهاده مسلمانان چې هغه د کفارو سره وفاداري، د کفر سره وفاداري، د کافرانو سره وفاداري، د هغې همکاراني د مسلمانانو خلاف هغه او د مجاهدینو خلاف استعمالیږي. او بیا علامه ابن قیم وایي چې دا چې قسم جهاد ډېر لږ خلک کوي، ډېر لږ خلک داسې چې هغه د منافقینو خلاف جهاد کوي، او دا خلک اگر چې په شمار کې کمی خو د الله په نزد مرتبه ډېره غټوي. نو بهرحال اوومه خبره د ایتونو دا معلومیږي چې داسې منافقانو مقابل کې جهاد دا ګراني په نسبت د ښکاره کافرانو باندې. د دې ونه د پاکستان د فوج مقابل کې جهاد ګران دی په نسبت د هغه جهاد چې د روس مقابله کې شو، هغه د ناټو، هغه د امریکې مقابله کې شوی و. د دې ونه دې ته عام خلک نه هم تیارېږي، ډېر خلک دې نه ډډه هم کوي، ځکه دا جهاد ګراني دی او ګرانه ابتلا ته خو لږ خلک ابتلا چې څومره سختېږي، ابتلا امتحان چې څومره ګرانېږي، نو بیا هغې کې لږ خلک پاتې کېږي، میدان لږو خلکو ته پاتې. اتمه خبره چې د ایتونو معلومیږي نو هغه دا ده چې هغه چا الله زورونه ورکوي چې هغه د دوی سره د جهاد قایله نه وي. دا قسم منافقان د دوی سره د جهاد قایله نه وي، هغې له الله زورونه ورکړې ده. لکه دې زمانه کې دا زورونه اوس هغه چا ته متوجه ده چې هغه د پاکستان د فوج خلاف د جهاد قایله نه وي.
لکه الله تعالی سوی فما لکم فی المنافقین فئتین، په دې جمله کې الله زورونه ورکوي. او بیا وروسته جمله وایي اتریدون ان تهدوا من اضل الله، په دغه جمله کې الله زورونه خلکو له ورکوي چې هغه داسې منافقینو باره کې د جهاد قایله نه وي. نو عزتمندو دا خبره اتفاقی مسله دی کې اختلاف نشته چې هغه نام نهاده مسلمان چې هغه د کفارو په صف کې ودرېږي، د هغې همکاري، د هغې معاوني، د هغې د مفادو د ګټو دپاره استعمالیږي، نو د هغې په جهاد کې شک نشته. خو بیا هم پکې څوک شک کوي، نو الله په دې ایتونو کې سخته زورونه ورکړې ده چې فما لکم فی المنافقین فئتین. فئتین څه معنی؟ سورتم فئتین، تاسې دوه ډلې وګرځېدئ. ولې؟ څه دلیل دی، څه وجه ده چې الله دې کې اختلاف کوئ؟ او تريدون ان تهدوا کې بیا زور نه ده چې تاسو اراده لرئ چې دا خلک هدایت والا وګڼئ. دا د هدایت والا نه دي چې هغه د کفارو همکاران دي. نهمه ده چې هغه خلق منافقان دي چې هغه د ځان روغوال جوړ کړي. عزتمندو دا ډېره ضروري خبره ده چې دې ته هم شریعت متوجي. هغه خلق هم منافقان دي چې هغه د ځان روغوال جوړ کړي، نه د مجاهدینو خلاف جنګ کوي او نه د کافرانو خلاف جنګ کوي. دا قسم دا منافقان دي. یو خو عزتمندو هغه قسم منافقان دي چې هغه د کافرانو سره په جنګونو کې شرکت کوي، عملاً د هغې سره په جنګونو کې حصه اخلي، یا عملاً په جنګونو کې حصه نه اخلي، خو لیکن چې کله د کافران مطالبه وکړي او دی د هغې همکارۍ ته تیاري، بل دغه د دې مقابل کې به جهاد کوي. خو دریم قسم هغه منافقان هم دي چې د ځان روغوال جوړ کړی، د مجاهدینو خلاف هم جنګ نه کوي، د کفارو ملګری نه وي، خو بل طرف ته د کفارو خلاف هم جهاد نه کوي. لکه نن سبا اکثریت د مسلمانانو دا قسم دی. خلک ته عوام وي، دې ته ولس وي، یاره دا خو بېګناه خلک دی، د بېګناه خلک یې بمبار کړه، بېګناه خلک یې وواجه. چې مجاهدین باندې بمبار وشي او شهیدان شي، نو خلک هغې باره کې داسې احتجاجونه او خفګان نه ښکاره کوي، د هغې باره کې احتجاجونه نه کوي. خو چې عوامه ولس یاره بېګناه خلک یې ټول شهیدان کړو. عزتمندو دا بېګناه نه وي، ګناهګار هم دی دي. چې مثال یو ملک ته 50 ملکونه او امریکې په شان ملک، ناټو په شان د هغې اتحادیان دا راشي او بل ته د مجاهدینو باندې خراب او طرف جوړي، مجاهدینو باندې بمبارونه کېږي، نو دی په آرام سره خپله دوکانداري کوي، خپل کاروبار کوي، خپل تجارت کوي، یا دغه رنګې په آرام سره د خپل بچو بي سره وخت تېروي، په آرام سره خوراک کار کوي. یا ډېر داسې یعنې موږ عامه ولسي خلک یو ازاده وکدل ګرځي، په هر ځای باندې ورځي. نو عزتمندو دا قسم مسلمانان چې د مجاهد خلاف جنګ نه کوي، خو د کفر خلاف هم جنګ نه کوي، په دې مین منځ کې لا اله اولای ولا اله اولای د یو سره ملګرتیا نه یې ښکاره. نو دې ته د دې نه الله تعبیر په منافقانو سره کړی چې او جاءکم حصرت صدورهم ان یقاتلوکم او یقاتلوا قومهم. د دې وجه نه علامه ابن عاشور رحمه الله خپل تفسیر کې لیکي تحریر و تنویر کې چې دا رخصت په اول د اسلام کې وو، دا رخصت په اول د اسلام کې وو چې مثلا یو سړی زه مسلمانېږم، ایمان راوړم، کلمه ویم، خو ګوره زه ستاسو مقابل کې هم جنګ نه کوم او ستاسو ملګرتیا کې هم د خپل قوم یا د خپل ملک خلاف زه دغه نه کوم، جنګ نه کوم. نو وخت کې اسلام کمزوری او داسې قسم خلکو ته اجازت و، خو چې کله اسلام بیا قوي شو نو په هر مسلمان دا پر شو چې هغه به د نورو مؤمنانو مجاهدینو ملګرتیا کې جهاد کوي، د کافرانو سره به جنګېږي. دا په هر مسلمان پرې سي. دا داسې نه نه جهاد د یو خاصو خلکو کاري. لکه نن سبا چې امت کې دا یو ډېره غټه کمزوري ده، یو ډېره غټه بیماري ده چې جهاد لږو خلکو ته پاتې، یا د امارت اسلامي په نوم جهاد کېږي، یا د القاعده په نوم باندې کېږي، یا د غزیو د فلسطین مسلمانانو په نوم باندې کېږي، یا د ټي ټي پي او تحریک طالبان پاکستان په نوم باندې کېږي. دا نور ټول روغوال دي، ځان یې روغوال جوړ کړی. نو عزتمندو دا روغوال چې دي دا هم منافقان دي، ځکه دې ایتونو کې دا څلور قسم منافقان چې بیان کړي، نو یو قسم منافقان پکې دغه دي. په اسلام کې دا نه چې دا ولسي خلک دی او دا خو عوام دي او دوی خوارانو ته ګناه نشته. نه اسلام کې نومي مسلمان دا مجاهدي، صحابه کرام چې د مدینې طیبې یا نور مسلمانان هغې څه مهاجر او څه انصارو، خو لیکن دا پکې نه و چې دا صحابي مجاهد دی او دا ولسي دی، دا صحابي مجاهد دی او دا بل څه دی، دا نور عوام دي او دا بېګناه دي.
دا ټکي عزتمند او دا تقسیمونه نو دا نن سبا خلک بیمانی او بوزدلي رااله د جهاد سمینه محبت او شوق کم شونه دا تقسیم را پیدا شو دا مجاهد دی او دا عوام دی دا مجاهد دی او دا ولسی خلک دی عزتمندو هر ولسی چې به مجاهد دی د مجاهدو همکار به ملګری به هر رعیت شي ولسی عوامي او مجاهدینو همکارانی خامخا به همکاري کوي بیا همکاري د خپل وس مناسب ده څوک به د شپې ځای ورکوي څوک به رهبري کوي څوک به ټیکانه ورکوي څوک به چانده ورکوي څوک به مجاهدین له شهید او د زخمي خدمت کوي څوک به مجاهدین له بله منډه ترړوي خو بهرحال د مجاهدینو همکاري به خامخا کوي دا پې لازمه ده او فرض ده پې ضروري ده پې نو دا تقسیم نشته عزتمندو نن سبا خلک په دې کې ډېر زیات دغه کېږي دا خطا کېږي دې مسله کې او عزتمندو دا ډېره د بیمانۍ او بوزدلۍ خبره ده چې یو ځای کې مسلمانان دي د ډېر عظیم ابتلا سره مخامخ دي عظیم ابتلای په هغې بمبارونه کېږي هغه قیدیان کېږي چاپې پې غورځي شهیدان کېږي او زخمیان کېږي په هجرتونو مجبوره کېږي او ته د خپلې ښځې او بیبي سره په ارام پروت یا خپل روزګار په ارام سره کوي په ارام ناسي عزتمندو دا د مسلمان شان دی د مسلمان صفت دا نه دی دا خو د منافقینو صفت کېدی شي خو د مؤمن او مخلص صفت نه دی سورة العمران آیات مخکې موږ لوستلی چې الله تعالی یو طائفتون قد اهمتهم انفسهم الله منافقان دي چې صرف د ځان غم وسونه صرف د ځان او د بچو غم کول خپل کاروبار سوچ کول چې نور د اسلام او د مسلمانانو د جهاد مجاهدینو غم نه نو عزتمند د ښکاره نفاق دی او دا د سورة النساء کې دا قسم منافقین بیان شوي سورة العمران کې بیان شوي چې طائفتون قد اهمتهم انفسهم نو عزتمندو د مسلمان شان ده مسلمان به خامخا درمن به غمجن به د نور مسلمانانو په حال باندې د هغوی په مظلومیت باندې که نور هېڅ نه نور بالکل ناچاره شي نو دعا کې خو بیا نه یری لکه نبي علیه السلام د مکې مظلومان او کمزوري مسلمانان هغوی ته دعاګانې کولې قنوت نازله به د هغوی باره کې وه خصوصي دعاګانو اهتمام به یې کاوه دغه مظلوم مسلمانانو دغه غریبو مسلمانانو باره کې چې هغه بېوسه او مظلوم او کمزوري و نبي علیه السلام ډېر په اهتمام د هغوی دپاره دعاګانې غوښتې نو عزتمندو که سړی هغه نور څه نشي کولی مثال د غزې او د فلسطین مسلمانان دي یا بل ځای کې د القاعده او د امارت اسلامي او ټي ټي پي په نوم باندې مجاهدین کار کوي نو عزتمندو که سړی مالي همکاري یو ځای ته رسولی نشي سړی جهاد بالنفس نشي کولی جهاد بالمال دواړه نشي کولی یو خو دې وکړي او که دغه دواړو کې داسې حالات راشي ډېر مجبوره شي او ډېر معذوره شي نو دعاګانې خو دې مسلسل بې جاري ساتي ځکه د مسلمان شان ته چې د مسلمانانو په حال به غمجن او درمن به عبدالله بن مبارک رحمه الله به اکثر پریشانه به و بې ارامه به و نو هغه باره کې ځینې علما دا مو چا تپوس وکړي ته ولې داسې پریشانې او غمجنې نو هغه به دا شعرونه ویل دغه دا شعرونه علماو ډېر زیات نقل کړي د سیرت او د تراجمو کتابونو کې عبدالله بن مبارک رحمه الله جهاد کې ډېر زیات مشهور و ما د خلکو په خوب هم لیدلی و چې کله وفات شو الله راته بخښنه وکړه د رباط او جهاد په برکت باندې نو ده به جهاد سره ډېر لوی امام دی په مشهور امامانو کې حساب دی عبدالله بن مبارک رحمه الله هغه به دا خبره کوله کیف القرار وکیف یهدأ مسلم والمسلمات مع العدو المعتدي ویل موږ له به څه ارام راشي مسلمان به څنګه په ارام وخت تېر کړي حالانکې د مسلمانانو بیبیانې زنانه دا د کافرانو په قیدونو کې پرتي الضاربات خدودهن برنة الداعیات نبیهن محمدي هغه بیبیانې د مسلمانانو چې هغه خپل مخ ټکوي جړا کوي او د نبي علیه السلام نوم یادوي چې ارمان دی که محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوندی وی زموږ به داسې بېعزتیانې نه کېدی د مسلمانانو زنۍ د هغې بېعزتي کې یا بجنو کې وخت تېروي او ته په ارام باندې پروت یې دانګې عبدالله بن مبارک رحمه الله بل القائلات اذا خشینا فضیحة جهد المقالة لیتنا لم نولدي هغې به چې کله به بېعزتي کېده نو هغې به شرمانداره چې موږ نه وی پیدا شوي هغه زنانه بېعزتي کېږي په جیل کې پراته ده او هغه فریاد الله ته کوي چې ایره د دې ژوند په ځای مرګ ښه چې شهیدان شوي وی مړه وی یا پیدا شوي نه وی وما تستطيع ما لها من حيلة إلا التستر من أخيها باليد دغه زانه او نور وس نه کېږي چل نه ورځي صرف په لاس باندې خپل مخ ته پرده وکړي څوک یې مخ ته تېرېږي یا زړونه مسه کېږي مخ ته صرف لاس ونیسي عزتمند عبدالله بن مبارک رحمه الله به دې خبره پریشانه به و غمجن به و چې
چې د مسلمانانو ځانه د کفارو جیلونو کې پرتي یو سړی په آرام وخت تېروي و د سلیل مسلمان خو آرام نه ورځي. دارنګه عزتمندو د بعضې نیکانو واقعاتو کې راځي چې کله ورته د یو مظلوم مسلمان جړه او فریاد رارسېدلی نو هغوی د هغه پورې خورا څښاک او خوب په ځان بند کړی چې تر څو هغه مظلوم مسلمان د ظلم نه خلاص کړی. داسې ډېر واقعات د علماو د نیکانو خلکو او دارنګې د نیکانو امیرانو حکمرانانو واقعات دي په دې باندې چې کله یو مظلوم د ظلم نه خبر شوي د هغې جړه او فریادو ته رسېدلی د هغې دپاره بیا کلک عزم کړی د هغه پورې خورا څښاک خوب په ځان بند کړی تر څو چې هغه مسلمان د ظلم نه خلاص کړی. عزتمندو بعضې داسې خلک وي چې ځان ته مسلمانان وایي جهادي سوچ فکر اوسنی. یو طرف ته مثال په اوسني وخت کې مقدس جهاد امریکې د ځان سره 40 ملکونه ملګري کړل او ډېر مسلمانانو چې د یوې ورځې لپاره خپل روزګار نه دی خراب کړی د عام ولس او مسلمانانو وسیله څه ګیله وکړي. بعضې قیادتونه داسې دي چې قیادتونه ډېرې غټې غټې دعوې کوي ډېر غټ یو دعوه کې زما سره دونه زره علما راسري بل وایي زما سره دونه زره یا دونه لکه شاګردان مې دي خو لیکن په دې دونه عظیم ابتلاعاتو کې چې مجاهدینو باندې تېر شي یوه ورځ جیل یې تېر نه کړو یوه ورځ یې د الله په دین ونه زورېده ونه کړېده یوه ورځ جیل یې تېر نه کړو یوه ورځ پرې لوږه تنده او سخته تېره نه شوه یوه ورځ یې چېرته پیاده مزل ونه کړو یوه ورځ یې ډېر بې ارامه نه شو. نو عزتمندو دا خو ډېره کمزوري مسلمان دی کمزوري ایمان دی اګر چې دې خلکو دعوې بیا ډېرې غټي. نو عرض مې دا کاو چې خلک منافقان دی ځان یې روغوال جوړ کړی او جهاد نه کوي د مجاهدینو مخالفت هم نه کوي د مجاهدینو مخالفت هم نه کوي خو بل طرف ته د کفر خلاف هم جهاد نه کوي. دا کوم مجاهد چې د کفر خلاف جنګیږي دغه مجاهد همکاري هم نه کوي نو دا هم منافقان دي. او بل عزتمندو لسمه خبره د ایتون نه دا معلومیږي کوم منافقان چې عملا د مجاهدینو سره په جنګ کې نه وي کوم منافقان چې عملا د مجاهدینو سره په جنګ کې نه وي خو کله چې د مجاهدینو خلاف د جنګ غوښتنه وشي د جنګ ته تیاري نو دا منافق ته د سبب جهاد کیږي. لکه د پاکستان فوج عملا هم د کوپر سره ملګرتیا وکړه خو په ځینې موقع که د کوپر سره عملا ملګرتیا نه وي خو چې کله د کفارو مطالبه کړې د همیشه لبیک وي او د هغې هغه مطالبې ته مثبت جواب وي یو ورځ د کفر د همکاري او ملګرتیا نه انکار ونه کړو نو دا قسم خلک دا هم منافقان دي او د دې مقابله کې الله تعالی و جهاد کیږي. الله تعالی کلما ردوا الى الفتنه ارکسوا فيها مقصد دا دی چې دوی نه د مسلمانانو خلاف د مجاهدینو خلاف د جنګ مطالبه وکړي چې دوی تیاري نو دا منافق دی او د دې خلاف هم جهاد کیږي. او نن سبا دا قسم خلک په مسلمانانو کې ډېر زیات دی د یو ځای کې د مجاهدینو خلاف جنګي او ډېر براینام اسلامي قیادتونه دي اسلامي مشران دي د هغوی سره همکاري کوي څوک ورسره د تیلو همکاري کوي څوک ورسره د اډو د لارو همکاري کوي او څوک له نغدې روپۍ ورکوي او چانده وله پرې ورکوي په جنګونو کې. افغانستان ته چې ناټو راغلی وه امریکا راغلی وه نو ډېر اسلامي ملکونه و چا ډې ورکولی چا پوجونه ورکړي او څوک داسې و چې هغوی تیل ورکول او ځینې داسې و چې نغدې روپۍ ورکولې. نن سبا همدغه حالات دي فلسطین او غزه کې هم ډېر براینام اسلامي ملکونه داسې چې هغوی اوس هم په دې جنګ کې د اسرائیل او امریکې همکاران دي. عزتمندو داسې قسم خلک چې عملا همکاري نه کوي خو چې کله ته مطالبه د همکاري وشي ډېر تیاري کلما رد الى الفتنه ارکسوا فيها د دې جملې مقصد دغه دی نو دا منافقان دي او د خلاف جهاد کیږي. یو لسمه خبره عزتمندو چې د ایتون نه معلومیږي هغه دا دی چې دا قسم منافقان چې کله د مجاهدینو سره په جنګ کې اخته شي نو بیا به دوی په اسانۍ د دې جنګ نه نشي وتلی. دا یو عجیبه نکته ده بعضې مفسرینو ذکر کړې ده او دا زموږ د مشاهدې او تجربې خبره هم ده چې کوم هغه مسلمانان چې کلمه وایي مونځ او دس هم کوي د اسلام دعوه هم کوي ځان د اسلام کله کله د اسلام ټیکهدار هم ځان ګڼي خو چې کله دی د کفارو د همکارۍ په وجه د مجاهدینو سره په جنګ کې اخته شي نو بیا به دی د دې جنګونو نه په اسانۍ نشي وتلی ځکه الله تعالی سوی ارکسوا فیها ارکسوا د دې معنا څه ده نسکور پرېوتل. نو عزتمند علماو چې سړی د سکور پرېوځي هغه بیا د راپورته کېدو نه یې نشي راپورته کېدی په اسانۍ باندې نو دا قسم خلک بیا په اسانۍ د جنګونو نه نشي وتی. لکه 15 کاله وشو چې پاکستان نو د دې جنګ نه نشي وتلی. امریکایان چې هغه د جنګ سر او قیادت هغوی کوه او مصارف بنیادي هغوی کول هغوی ځان د دې جنګ نه ویستو لیکن پاکستان بېایمانه د پاکستان بېدین او ظالم پوځ تر اوسه پورې د جنګ نه ځان وینیسته او نه ځان ایستلی شي. 12مه خبره عزتمندو چې د ایتونو نه معلومیږي
هغه دا ده چې کله داسې منافق سره مذاکرات کېږي، صلح ورسره کېږي، نو مذاکرات او صلح به ورسره څنګه کېږي؟ د پاکستان فوج دی مثلا، د پاکستان د فوج سره صلح او مذاکرات وخت راشي. عزتمندو دا خبره ډېره ضروري ده، مهمه ده، او قرآن دام ذکر کړي په دې آیتونو کې. که د دوی سره د صلح او د مذاکرات وخت راشي، نو د دوی د صلح او د مذاکراتو لپاره درې خبرې ضروري دي. یوه خبره دا ده چې الله فإن اعتزلوکم، چې د مجاهدینو نه دی په ډډه شي. وروسته وایي فإن لم یعتزلوکم، لا په دې اول کې فإن یعتزلوکم دی، دی به د مجاهدینو نه په ډډه کي، او فلم یقاتلوکم، د مسلمانانو مجاهدینو خلاف به آینده لپاره جنگ نه کوي، د مجاهدینو خلاف به اسلحه ږدي. او بل والقوا الیکم السلام، تاسو د صلح او د مذاکرات دعوت درکړي. دا درې مذاکرات چې ورسره کوئ، نو مذاکرات به ورسره هله مجاهدین کوي چې دا درې خبرې موجود شي. د پاکستان د فوج سره مذاکرات هله کېږي چې دا درې کارونه موجود شي. یو دا چې د مجاهدینو نه په ډډه شي، د مجاهدینو سره جنگ نه کوي، د آینده لپاره د مجاهد خلاف اسلحه نه راخلي، او بل مجاهد ته د صلح د مذاکرات دعوت ورکړي، نو دوی سره بیا صلح کېږي او د دوی سره بیا جنگ نه کېږي. الله تعالی وروسته وایي چې دا کسان دوی سره فما جعل الله علیکم سبیلا، د دې خلکو دپاره الله تعالی ستاسو دپاره بیا کومه لار نه ده دغه کړې. څه معنی؟ یعنې بیا به دوی سره جهاد نه کېږي. دا څو خبرې، درې شرطونه چې کله موجود شي، دغه درې شرطونو باره کې الله تعالی دا خبره کړې ده، فما جعل الله لکم علیهم سبیلا. څه معنی؟ بیا به دوی سره جنګ مه کوئ. لکه د پاکستان فوج دا درې کارې وکړي، فإن اعتزلوکم باندې عمل وکړي، د مجاهد د ضرر نه په ډډه شي. دویم د پاکستان فوج فلم یقاتلوکم، د مجاهدینو خلاف جنگ نه کوي. او دریم والقوا الیکم السلام، مجاهدینو ته د صلح او د مذاکرات دعوت ورکړي، نو بیا به مجاهدین ډز نه کوي. وګورئ د مجاهد خلاف به دوی اسلحه ږدي، دا نه چې مجاهد ته ته اسلحه کېده ته خالي سلا شه. مجاهدین کله کله دا ظالمان مطالبه کوي چې اسلحه کېدی، اسلحه کېدی، مذاکرات او صلح کې دا خبره کوي. نو اسلحه ښودل خو مجاهد نشته په مذاکرات او صلح کې. اسلحه به د الله دشمن کې د مجاهد خلاف چې کوم اسلحه راخسي دا به ږدي. بیا وروسته آیات کوي فإن لم یعتزلوکم، دغه درې خبرو عمل ونه کړي، فإن لم یعتزلوکم ویلقوا الیکم السلام ویکفوا ایدیهم، تاسو نه د نقصان او ضرر نه په ډډه کېږي نه، تاسو د صلح د مذاکرات دعوت هم نه درکوي، لاس هم نه بندوي، لاس نه بندوي. بیا الله تعالی ویم نیسي، مړه هم کوي، او ستاسو په دې باندې سلطان مبین موجود دی. اولئکم جعلنا لکم علیهم سلطانا مبینا، چې لاس نه بندوي. قصار د مثال داسې خلک چې بیا د مجاهد خلاف پای چاپه وي، هغه ګرفتاري، هغه کفارو ته حواله کوي، هغه په ډالرو خرڅوي، نو بیا هم عزتمندو د دوی خلاف جنګ ودرول نشته. څوک چې ودري به منافقي، د دوی خلاف چې نه جنګي به منافقي، به جنګ ودري. خو مؤمن ته دا امر دی، دا خطاب دی، دا حکم دی د الله تعالی نه چې دوی خلاف به جنګ نه ودري. یو منافق داسې دی چې سره مجاهد د جهاد په وجه ګرفتاري، قیدي کوي، بندي کوي، دغه ننګې په ډالرو خرڅوي، نو بیا د هغې مقابل کې به سره جنګ نه ودري، د هغې مقابل کې به جنګ بیا جاري ساتي. نو عزتمندو بله خبره مهمه چې د ایتونو معلومه شوه، 12مه دا وه. 14مه خبره عزتمندو چې د ایتونو معلومیږي، نو هغه عزتمندو دا خبره ده، 14مه خبره چې ګورئ دوستي او موالات د څلورو واړه قسمونو د منافقانو سره حرام دي. دوستي څنګه چې د ښکاره کافر سره موالات حرام دي، د حربي کافر سره، نو د دې قسم منافق سره موالات او دوستي دا حرامه ده. ځکه دا الا الذین یصلون الى قوم بینکم وبینهم میثاق، دا استثناء راځي، خو دا استثناء صرف د نیولو او د وژلو نه، د موالات نه ده. دا دوه قسم منافقان دي، د دوی څه جهاد نشته، خو دونه ده چې موالات ورسره بیا هم حرام دي. نو څلور قسم منافقان شو. دوه قسم منافقان د دوی سره به جهاد هم کې، او د دوی سره موالات هم حرام دي، موالات هم حرام دي. او دا دوه قسم منافقان دي چې د هغې مقابله کې جهاد نشته، د هغې نیول او وجل نشته، البته موالات د دوی سره هم حرام دي. نو موالات د څلورو واړو قسمونو څخه حرام دي. لکه دا وروسته الا الذین یصلون استثناء شته، خو دا استثناء صرف د نیول او وجل نه ده. په دې باندې علامه واحدي تصریح کړي البصیر کې، او دارنګه علامه خازن په خپل تفسیر کې په دې باندې تصریح کړي. 14مه خبره عزتمندو ضروري چې د ایتونو معلومیږي، نو هغه خبره دا ده، او دا هم ډېره مهمه او د توجه قابل خبره ده، چې ګورئ کوم مجاهدین د داسې منافقانو خلاف جنګي او جهاد کوي، مجاهدین دا قسم منافقان وجني یا یې نیسي او قیدیان کوي، نو مجاهدین ته بیا ظالم به ورته نه وي، فسادي به ورته نه وي، خارجي او باغي به ورته نه وي. ولې؟ ځکه الله تعالی واولئکم جعلنا لکم علیهم سلطانا مبینا، الله د دې کسانو مقابل کې ستاسو سلطان مبین موجود دی. نو د دې مجاهد سره سلطان مبین موجود دی، د دې د جهاد، د دې په جهاد باندې
او د دې په مقابله کې چې مجاهد رالګي دا قسم منافق وجني یا یې بندي کوي نشي او تړي نو سره بنو چې دا مجاهدین دا سری خوارج دي لکه بعض درباري مولیان هغه بعضي کراچۍ نه یو کس چې مسلسل لګي او دغه فتنه الخوارج او د خوارج بندغه لفظ بار بار تکراري نو عزتمندو د مجاهدین ته به خارجي بوته نه وي باغي بوته نه وي ظالم او فسادي بوته نه وي ولي ځکه د دې مجاهد سره د دې قسم منافق په جهاد باندې د پنیول او تړل او وجلو باندې سلطان مبین موجود دی نو اولایکم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبینا عزتمندو سلطان مبین دې ته و چې د کوپر سره همکار دی د کوپر معاون دی چې د مجاهد خلاف اسلحه راخري او د مجاهد خلاف په لاس نه ودري نو دا د هغه په وجلو باندې سلطان مبین دی یو سړی په دې باندې دلیل موجود دی نو دلیل نه بلکې سلطان مبین موجود دی ان ښکاره دلیل موجود دی چې دا د شی بیمانه دی چې د کوپر سهمکار دی دغه معاون دی دغه اتحادی دی دغه د پر هر قسم دغه په اشارو دغه په حکم باندې هر قسم اقدامات د مجاهدینو او د مسلمانانو خلاف کوي نو عزتمند دی په وهلو باندې دی په ټکولو دی په وجلو دی بندي کولو باندې سلطان مبین موجود دی عزتمند د اسوال د غټ خبرې چې کوم د سلور ایتونه معلومیږي هغه ما ذکر کړل نورم ډیر مضامین ته د ایتونو کې اشاره ده خو چون کې نور مضامین د سړي چې هغه زموږ د موضوع سره تعلق نه ساتي دی او هغه ما پرې خودل باقي دا کوم خبرې مې چوکلې په دې کې سوچ فکر راځي نه په کار د عزتمند د خبرې په زړه عنایت نه کو په ذاتيات نه کو او دا رنګي په د بل یو فاسد او غلط نیت نه کو سره د الله د رضا لپاره کړی او الله تعالی د خپل رضا سبب وګرځي الله د اخرت ذخیره وګرځي الله تعالی دې موږ پوهې کې الله دې زموږ ذهنونه کولاو کې کم خبرو باندې موږ نه پوهیږو الله دې پوهې کې او کوم غلطي رانه کې الله دې موږ ټول اصلاح وکړي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك